دی حدیث کی دا مسئلہ دا چه دا یو سڑے دا خپل خزی سر کورواله وکي یو سړی د خپل خزی سره کورواله وکي د رمضان په میاشت کې د ورځې د روژې په حالت کې نو په ده باندې څه کفاره ده موږ سره خو مخکې دا مسله ما بیان کړې وه چې روژې په څه ماتېږي په څه نه ماتېږي په هغه خبرو کې موږ یو دا ذکر کړی وه چې د خپلې ښځې سره کوروالی کول په دې سره روژه ماتېږي او د ټولو نه سخته کفاره د دې ده د ټولو نه سخته کفاره د دې د وجې ده چې دې کې د دې وخت او د دې زماني او د دې عبادت بې حرمتي کېدل دي ځکه اوس په دې روایت کې د ابو هريره رضی الله عنه وایي چې جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم یو کس راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بعض علماء ویلی دی د نوم سلمه یا سلمان بن صخر البیاضی دی خو امام ابن حجر رحمه الله وی چې ما ته دا واضح نه ښکاري او ما کوشش کړی دی لټون مې کړی دی د کس د نوم خو لکه ما ته نه دی میلاو شوی وی چې یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله وی چې هلکتو یا رسول الله تباه شوم د الله رسوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وما اهلکک سشي تباه کړي سشي هلاک کړي وی چې وقعت على امرأتي في رمضان د خپلې بیبي سره مې کوروالی وکړو د رمضان په میاشت کې پیغمبر ورته هل تجد ما تعتق رقبه دومره څه د سره شتي چې یو غلام مري پې ازاد کړي وی لا نشته فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين دو میاشتې پرله پسې روجې نیوی شي وی لا نشم نیوی فهل تجد ما تطعم 60 مسکینا دومره سره سره شتي چې شپېتو مسکینانو له خوراک ورکړي قال لا نه ثم جلس بیا کېناستو فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یو ټوکرۍ راوړی شوه چې پای کې کجوري وي فقال تصدق بهذا ورته وی دا ولو صدقه که دا کجوري ورکه غریبانو له قال على افقر مني یعنی زمانه زیات به څوک غریبي فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا اې د الله پیغمبره د دوه کارجنو زمکو په منځ کې مدینه کې کارجن زمکې دي کنه تور کاڼي دي مشرق طرف ته او مغرب ته د دوه کارجنو زمکې په منځ کې زمنګ په شان غریب کورنۍ بل نشته فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخندل تر دې چې غاښونه ښکاره شو ثم قال اذهب فاطعمه اهلك بیا ورته ویل زلاړ شه خپل کور والی ورکه دا حدیث وی و راوړی رواه السبعه دا وسوک دی سو شو ده او شپږ شو ولې او نو شپږ شو سنن ولا څلور امام احمد وسلم شو واللفظ لمسلم او دا لفظ د امام مسلم دی روایت دی واللفظ لمسلم او دا لفظ د امام مسلم د روایت دی د حدیث کې ډېرې زیاتې مسلې دي اولنی مسله خو دا ده چې دا ډېر فایدهمن حدیث دی امام بخاري رحمه الله په ډېرو ځایونو کې دا راوړی په لسو ځایونو کې امام بخاري په خپل کتاب کې دا روایت راوړی او په هر ځای کې ځان له مسلې راویستې دي پرون ما یو مسله بیان کړه که یو سړی په هیرې سره د خپلې بیبي سره کوروالی وکړي نو په ده باندې څه نشتي اگر که دا مسله اختلافي وه خو موږ دا خبره ذکر کړې وه چې دلایلونه دا واضح کېږي والله اعلم چې په ده باندې څه نشتي او که چېرته ورته یادي او په خپلې ارادې سره او پوهې او دا کار وکړي نو په ده باندې بیا دا کفاره ده
په ده باندې بیا دا کفاره ده. بله خبره دلته دا ورسره یاده کوي چې صحیح خبره دا ده او مضبوطه چې صرف د ښځې سره کوروالی کولو سره که روژه ماتې شي نو بیا به دا کفاره ورکوي، په نورو سره دا کفاره نشته. دا راجح قول دی، راجح قول هم دقه دی. وجه دا ده چې دلته صرف د دې سړي هغه کار څه کړی خپلې بیبي سره یې کوروالی کړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا کفاره وخو. د بل یو داسې خبرې دپاره چې هغې سره روژه ماتېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کفاره نه ده ښوولې، نو موږ هم د هغې سره د نورو سره دا کفاره نشو لازمولی. لکه اوس یو سړی دی خوراک څښاک یې وکړو، روژه ماته شو که ماته نه شو؟ ماته شو. اوس په ده باندې څه دي؟ بله روژه به نیسي، کفاره پې نشته. ځکه چې بعض علما دا وایي په هرې خبرې سره چې د روژه ماته کړه په تا کفاره ده. ولې؟ هغه وایي وګوره دې سړي دلته روژه ماته کړه، د خپلې بیبي سره یې کوروالی وکړو، نو دې ته مه ګوره چې د بیبي سره یې کوروالی کړی، دې ته وګوره چې روژه یې ماته کړه په داسې کار سره چې په هغې سره روژه ماتېږي. نو هر هغه کار چې په هغې سره روژه ماتېږي او تا پې روژه ماته کړه قصدن عمدن، نو په تا باندې قضا هم ده او په تا کفاره هم ده. خو دا خبره کمزوري ده، دا خبره به صرف خاصی کوروالی پورې، دا خبره به خاصی کوروالی پورې. ځکه بعض وایي که نه، او مشهور هم دلته زموږ په ملکونو کې دلته هم د مولیانو دغه قول دی، وایي چې یو روژه دنه پاتې شوه نو د هغې په بدل کې به بیا 18 روژې نیسي. وایي چې یو روژه دې قصدن عمدن ماته کړه نو د هغې په بدل کې به بیا څو روژې نیسي؟ 18 روژې به نیسي. نو دا خبره کمزوري ده. الا دا که دا روژه ماته کې په څه سره؟ په کوروالي سره، نو بیا پې دغه کفاره شتي. هم 18 روژې ډایرکټ نه دي، ځکه چې دې کې ترتیب هغه بیان شوی دی. ترتیب په دې دغه کې څه بیان شوی دی په دې حدیث کې؟ اول مری ازادول دي، که طاقت یې نه و بیا 2 میاشتې روژې پرله پسې نیولې دي، که د دې طاقت یې نه و بیا 18 مسکینانو له خوراک ورکول. دا ترتیب د اختیار نه دی. اختیار او ترتیب کې دا فرق دی. لکه دې مطلب دا نه چې یو سړی راولګېدو خپلې بیبي سره یې کوروالی وکړو او بس د ده اوس مرضي ده چې دریو کې کم کار کوي دی وکړي، نه مرضي نه ده. ده چې د خپلې ښځې سره کوروالی وکړو بس دی به ډایرکټ اول کار به دا کوي چې دی به غلام ازادوي، مری به ازادوي، وینځه به ازادوي. او احتیاط هم دی کې دی چې دا به مسلمانی، دا غلام چې کوم د ازادۍ مری دا به صحیح دا به مسلمانی، اگر که څه نه څه اختلافي مسله ده، خو احتیاط دی کې چې دا به مسلمانی. که د دې طاقت یې نه و، غریب دی، دومره مال ورسره نشتی، یا غلام او مری نشتی، لکه نن سبا زموږ په زمانه کې هغه مریان غلامان وینځي چې پوخا خرڅېدي په پیسو باندې، هغه نن سبا نشتی که نه، نو دی معذوره شو. اوس دویمه مرحله ده چې 2 میاشتې پرله پسې روژې به نیسي. که چېرته د دې طاقت یې نه وي، د عمر د ډېروالي د لاسه یا د بیمارۍ د لاسه، او ډاکټران ورته وایي چې تا لپاره روژې نیول نقصاني دي، نو بیا به دی 3مې مرحلې ته وړي چې هغه څه دي؟ 18 مسکینان مړول دي. 18 مسکینان مړول دي. ښه، بله مسله دلته ده، دا ډېره فایدهمنه مسله ده. یو سړی دی چې د هغه نه د کوروالی بار بار وشو، لکه تا چې ابرو مسلې تپوس کړه، یو سړی دی د هغه نه کوروالی بار بار وشو، نو په ده باندې کفاره یوه ده که ډېرې دي؟ بیا اصل کې د دې مسلې 2 صورته دي، په هغې اول ځان پوه کول پکار دي. د دې مسلې څو صورته دي؟ 2. یو دا دی کوروالی تی ډېرې پیرې وشو او په مختلفو ورځو کې وشو. لکه یو سړی دی 2 پیرې کوروالی وکړو او په څو ورځو کې وکړو؟ په 2 ورځو کې وکړو.
2 پیری کورواله او په 2 ورځو کې وکړو. بیا راغی تپوس وکړو چې په ما باندې به څو کفارې؟ نو موږ به ورته دا وایو جواب داسې دی که چېرته د دې اولې ورځې کفارې ورکړي او بیا یې د هغې نه بعد کوروالی کړی نو بیا خو په 2مه کفاره شتي. دا خو واضح شوه. لکه یو سړی دی په اولنۍ ورځې د ښځې سره کوروالی وکړو بیا لږ ډاري کې غلام آزاد کړو نو کفاره یې ورکړه. سبا له بیا کوروالی وکړو نو اوس په ده باندې خو بله کفاره شتي ځکه چې دغه تېرې قصه خو څه شوه ختمه شوه. ځکه چې هر ورځ ځان له عبادت او مستقل عبادت دی. دویم حال به داسې د ده چې د اولنۍ ورځې کفاره یې نه ده ورکړې. اولنۍ ورځې کوروالی وکړو او بیا په 2مه ورځ کوروالی وکړو. د اکثرو اهل علمو دا قول دی، د اکثرو اهل علمو چې په ده باندې د هرې ورځې ځان له کفاره ده. دا د اکثرو اهل علمو قول دی. ولې د هرې ورځې ځان له کفاره ده؟ همیشه به حرمتي کړې ده او هره ورځ ځان له مستقل و عبادت دی. دویم قول د بعضو علماو دا دی چې نه په ده باندې صرف یوه کفاره ده، په ده باندې صرف یوه کفاره ده. وجه دا ده وایي دا کفارې ټولې د یو جنس نه دي، یو کار یې کړی دی. نو چې جنس یو دی بس مثلا یوه د کفاره په یوه شو. احتیاط په د اولني قول کې دی. احتیاط په کوم قول کې؟ په اولني کې. هغه اولنی څه دی؟ د هرې ورځې به جدا کفاره ورکړي. خو داسې کیدی شي چې یو خبره د طاقت نه بهر وي، لکه څنګه چې تا بل اوس تپوس کړی نو په دغه حالاتو کې بیا انشاءالله زه یم چې په دې دویم قول فتوا ورکولی شي چې یوه کفاره ورکړي نو خبره به انشاءالله واضحه وي. ځکه چې کله نه کله یو خبره د طاقت نه بهر وي او مخکې چې شوي او راشي او بیا وروسته تپوسونه کوي او خبرې کوي نو هغه بې ځانله مسله وي. خو که چېرته داسې ورځ 2-3 ورځې کوروالی کړی او بیا راغی تپوس یې وکړو نو بیا احتیاطي قول دکه دی چې د هرې ورځې لپاره د ځان له کفاره ورکړي. والله اعلم. ما وی د دې مسلې 2 صورته دي. دا خو جدا جدا ورځې شوي. دویم صورت دا دی یو سړی دی په یو ورځ کې ډېر کوروالی کړي، ډېرې پیرې کوروالی کړی، هغه ورځې جدا وي که نه. دلته اوس ورځ یوه ده خو په یو ورځ کې دننه څو پیرې کوروالی کړی دی او بیا راغی تپوس یې وکړو نو جواب کې به ورته موږ دا وایو که چېرته د اولني کوروالی کفاره دی ورکړي او بیا دی کفاره کړي چې اولني کوروالی کفاره نه ده ورکړي او په هغې پسې بیا هم کړي ده او بیا هم کړي ده نو دا خو دې کې د علماو اختلاف نشي چې کفاره به صرف یوه ورکوي. پوه شوئ که نه؟ لکه چې یو ورځ ده یو سړی دی سهار 7 بجې کوروالی وکړو او بیا 12 بجې وکړو او بیا ماسپښین وکړو او بیا وروسته راغی تپوس یې کړو نو په ده باندې صرف یوه کفاره ده. مسله دلته ده چې دې کله اولنی کوروالی وکړي، اولنی پیر کوروالی وکړي نو دا لاړ او کفاره ادا کړه، لاړ کفاره څه کړه ادا کړه. بیا چې راغی واپس کور ته نو بیا یې کوروالی وکړو. اوس پوه شوئ دې کې هغوی کې فرق څه دی؟ دې کې هغوی کې فرق دا دی په دې اولني حالت کې چې د کفاره نه ده ورکړې خو کوروالی څو پیرې وکړو. دلته یو پیر کوروالی وکړو لاړ کفاره یې ورکړه لکه غلام آزاد کوم ووایو زه. بیا چې کله کور ته راغی بیا یې کوروالی وکړو. جمهور اهل علم دا وایي بلکې بعضو علماو په اجماع را نقل کړې ده لکه امام ابن عبدالبر رحمه الله وی په ده باندې صرف بیا هم یوه کفاره ده بس.
او بعض علماء دا ویلی دی وی نه لکه دا د حنابلو مذهب دی وی په د باندې دویمه کفاره مشتي وی په د باندې دویمه کفاره شتي ولی وی ځکه چې د بیا د دې وخت بې عزتي کړې ده خو صحیح خبره او مضبوطه هغه همدغه ده چې په ده باندې یوه کفاره ده بس وجه دا ده چې ده چې اول پیر ګوره دا سوچ خبره ده خو چې چا ورته سوچ لاړ شي ده چې اول پیر کوروالی وکړو دا روجې ماته شوه که نه بس ختم ده چې اول پیر کوروالی وکړو نو دا روجه فاسده شوه بس ختم شو د هغې خبره ختمه شوه او کفاره د چې بیا په دویم پیر کوروالی وکړو نو د خو روجه هسې هم فاسده شوې ده او کفاره خو د هغه چا دپاره ده چې صحیح روجه او هغه روجه ورانه کړي په دې کوروالي سره زما په دې خبره تاسو پوهېږئ که نو موږ به دا ووایو دا چې په دې یو ورځ کې کوروالی ډېرې پیرې کړی دی او په منځ کې کفاره نه ورکړي یا کفاره ورکړي ده د اول ځل نه بعد او بیا پسې وروسته هم کوروالی کړی دی په هر حال کې په ده باندې څو کفارې یوه کفاره ده والله اعلم دا یو فایدې دپاره مې ته دا مسله ذکر کړه بله مسله دلته دا یاده کوي لکه څنګه چې ما لږ ساعت مخکې تاسو ته تذکره وکړه چې دا کفاره په اختیار سره نه ده دا په دغه ترتیب سره ده دا راجح قول هم دقه دی زنانه به څه کېږي دلته مسله د زنانه هم ده که لکه صحیح شوه دا سړی چې راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او یا رسول الله زه تباه شوم او کوروالی مې له ښځې سره وکړو هغه ورته وایي ته دا کار وکړه د دې زنانه به څه کېږي چا سره چې کوروالی کړی نو بعض علماء دا ویلي دي وی د دې حدیث نه داسې ښکاري چې په زنانه باندې څه نشتي وی ځکه چې پیغمبر صرف هغه ته ویلي دي چې ته غلام ازادولی شي ته شپېته مسکینانو له خوراک ورکولی شي ته روجې نیوی شي وی صرف هغه ته ویلي دي او نور علما وی چې نه په زنانه باندې هم کفاره ده او راجح قول هم دا دی ولې ځکه چې هغې هم د زمانې بې حرمتي کړې ده هغې هم د زمانې بې حرمتي کړې ده رمضان دې میاشتې ته وګوره او هغې دا کار کړی ده بې حرمتي کړې ده نو په هغې هم کفاره ده الا دا که چېرته دې خاوند ورسره زور زبردستي کړي نو بیا په ښځه باندې څه نشته پرون کابل زموږ دا مسله بیانه کړه چې هر هغه خبره چې هغې سره روجه ماتېږي که دا شرط دی چې دا به ده په ارادې شي وي دا به ده په ارادې سره شي وي نو که چېرته په دې زنانه باندې زور زبردستي د خاوند راوستي او د هغې د لاسې بیا ورسره کوروالي ته راضي شوي نو په داسې حال کې په زنانه باندې څه نشتي په داسې حال کې زنانه باندې څه نشتي والله اعلم بله مسله دلته دا یاده کوي چې یو سړی عجز وي د دې نه چې دا کفاره ورکړي یعنې غریبي نو آیا د کفاره ترې ساقطېږي او که نه بعضو اهل علمو دا خبره ذکر کړې ده وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دې سړي ته وایي چې دا کجوري واله او زه خپل کور واله ورکړه وی دا دلیل دی په دې باندې چې دې سړي نه کفاره څه شوه هغه ساقطه شوه ځکه چې پیغمبر ورته خپل کور واله ورکړه خو جمهور اهل علم دا خبره کوي لکه امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعي ټول دا خبره کوي چې کفاره نه ساقطېږي بلکې دا د دې سړي په دې ذمه کې دا خبره پاتې شوه او په هغې دلیل بلکې دا حدیث پې دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سړی بیا ناست انتظار کوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له کجوري راوړی شو بیا ورله ورکوي زه دا وایم که چېرته دا ترې ساقطېدی او ده ته چې کله پیغمبر ووایي چې شپېتو مسکینانو له خوراک ورکړه ده وي یا رسول الله نشم ورکولی خو به ته ویلو چې زه بس خبره ختمه شوه که نه سم خیال دی پیغمبر به ورته ویلو چې زه بس ځه ستا نه کفاره څه شوه هغه ساقطه شو خو داسې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ورته ونه وي بله مسله هغه دا ده چې کومه ورځ چې دې سړي کوروالی کړی دی د ښځې سره
نو دا روجه خو فاسده شوه او دا باقی ورځ به روجه نیولي ګورې باقی ورځ به روجه نیولي اگر که روجه به شمارلی کېږي نه او دا کفاره به ورکوي توبه به وباسي الله ته به رجوع کوي او د دې ورځې به بیا قضا د دې ورځې به قضا راوړي صحیح خبر همدا ده چې د دې ورځې به قضا راوړي او د عام اهل علم هم دقه قول دی او دقه د هغوی فتوه ده چې دا سړی به بیا د دې ورځې په بدله کې بلې روژه نیسي کې روایت کې اوس حدیث راځي وصوم یوما مکانه او د دې په ځای باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې په ځای باندې به بلې روژه ونیسي دلته بعض خلک بعض علما داسې وایي چې د بدن نه مني وته بغیر د کوروالي نه نو بعض دا وایي چې په دې کې هم کفاره ده خو د هغوی دا قول کمزوری دی ځکه چې د منی وته په لاس سره یا په نظر سره یا چې د ښځې سره ګپ شپ لګو او په کې منی لاړه د دې قیاس کول په کوروالي باندې نو دا قیاس صحیح نه دی صحیح خبره دا ده اول ما خو تاسو اوله کې دا خبره کړې چې دا مسله اختلافي ده چې په منی وته سره روژه ماتېږي او که نه سخت اختلافي مسله ده زموږ خپل ځاني د هغه علماو دلایلو ته زړه ډېر مطمئن دی کوم چې وایي چې دې سره روژه نه ماتېږي خو احتیاطي قول دا دی چې یو سړی په لاس سره مني وباسي یا په تکرار د نظر سره چاته ګوري او یا د خپلې ښځې سره بدن ولګي او د هغې سره سلوبې کوي او مني ته لاړی شي نو احتیاط دا دی چې د دې په ځای د بله ورځ روژه ونیسي خو کفاره پې نشته